د دې امت د صحابو عجیبه زندگی وه. مدینه منورې ته یو صحابي رالی، مهاجر صحابي دی. هغې یو ورځ دوی وګرځېدی، د هغې د خوراک دپاره څه نسته. پیغمبر علیه السلام چې د هغې څه پوښتنه وکړه چې پرون د نن دې خوراکه پیدا کړې ده، چې هغې کله په نفي باندې جواب وکړي چې د الله رسوله نن درېیمه ورځ د ماشی نه دی پیدا کړی. د پیغمبر علیه السلام دستي خپلو د زنانو حجرو د حال استی، ورته تاسو لږ معلومات وکړئ د خوراکي دپاره څوک څه شته، ځکه یو غریب صحابي د مکې څخه مهاجر راغلی دی، هغې نن درېیمه د شي څکه نه ده کړې. لیکن د پیغمبر علیه السلام د ټولو حجرو څخه په نفي باندې جواب راغلی چې زموږ په ټولو حجرو کې د خوراک یوه ځله نشته. آخر یو انصاري صحابي دی، هغه یې راوبالی، هغه ورته دا ستا ورور دی، مهاجر دی، راغلی دی، او دا به نن در سره بیایې خپل کور ته، دا به ستا په کور کې میلمه یي. انصار په خپله غریب خلک و، د هغې سره مسله و. هغه انصاري چې کله کور ته راوستی نو دی دروازې ته ودرېدی، دی کور ته راننوتی. انصاري زنانې ته وایي څه شته که نسته، کور کې مې د رسول الله میلمه راوستلی دی. هغه ورته په کور کې لږ شی شته، هغې ته زم په انتظار یم، هغې ته تم په انتظار یې، هغې ته بچیان ټول په انتظار دي، لږ شی چې هغې د یو سړي و دوو بس کېږي. بس دی هغه زنانې ته وایي چې میلمه را سره دی، او د دې میلمه متعلق به نن ایثار و قرباني وکړو. ورته دا میلمه چې کله ما کښېناوی، ورته نوي مې اسي بیا دا بچان په یو شکل باندې بېدکه په یو بانه باندې، او واطفئ السراج، او چې موږ کښېناستو څراغ په یو بانه باندې مړ کا، وقرب الطعام الا الضيف، دا خوراکه میلمه ته رانږدې که. موږ به ورته کښېنو، دا خوراکه به د میلمه وخوري. چې کله دی د هغه میلمه سره کښېناستی، زنانې نفقه ورته کښېښوله، هغه ماشومان یې ډېر وځنډول، هغې د ځنډ په شکل دغسې وږي بیده کړل، او دی د هغه میلمه سره ناست دی. د میلمه ګمان دا دی چې دی یې خوري، لیکن چونکې تیاره ده دی نه ورسره خوري. هغه خوراکه یې ټوله په میلمه باندې وخوړله. هغه انصاري صحابي د خپلې زنانې او د خپلو بچیانو سره شپه په لوږه باندې تېره کړه. سهار لمانځله چې کله د میلمه سره راغلی، په اول صف کې ناست دی. پیغمبر علیه السلام د لمانځه سلام په وګرځاوی، باره ورته سړی د شپې عمل دی الله ته دومره خوښ شلو چې په شپه تاو خپلې زنانې او خپلو بچانو په کومه لوږه کې تېره کړله، او چې د کور څه نفقه وه هغه تا په یو غریب باندې وخوړله. هغې عمل دی الله ته دومره خوښ سلو چې الله تعالی د عرش څخه جبرائیل راواستوی، او ستا صفت الله تعالی ماته په داسې شکل باندې وکړي چې هغې به تر قیامته پورې انسانانو ته هغه صفت پېښېږي. الله تعالی د قرآن د آیات راواستوی، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا هغې خلک دي چې هغې در خپل ځان و بل چا ته ترجیح ورکوي، خپله لوږه برداشوي، د خپل نس ګوله د خپلې خولې ګوله په بل چا باندې خوري، پر خپلو بچانو باندې لوږه تېروي، او د هغې نفقه په بل چا باندې خوري، او خپله زنانه په لوږه باندې اراموي، او د هغې نفقه و بل مسکین ته رسوي. دا هغې خلک دي، او دا زموږ د قرآن جز دی، در قیامته پورې د صحابو دا صفت